افغانستان د دوه لوبلړیو په ګټلو سره ایرلنډ تش لاس رخصت کړ. افغان اتلانو ایرلنډ ته په شلوریزه لوبلړۍ کې 2-1 ماتې ورکړه او د تیر په څیر یو ځل بیا اتلولي خپله کړه. د درېیمې لوبې په چه هم افغانستان وګټله او لومړی یې د توپوهنې پریکړه وکړه. افغانستان د تیرې لوبې برعکس دا ځل ښه پیل درلود، سره له دې چې پایلیز بریدګر لوبغاړی رحمان الله ګربز یو ځل بیا په سر کې اوټ شو. د ګربز له سوځېدو سره که څه هم له ابراهیم ځدراڼ سره له صدیق اتل او اسحاق رحیمي وروسته چې دومره ښه ملګرتیا ونه شوه کړی، خو خپله تر 20 اورونو له پاتې نورو لوبغاړو سره ودرېد او 2 منډې یې جوړې کړې. د ځدراڼ یادې منډې د دې لامل شوې چې افغانستان ایرلنډ ته څه نه څه مناسب هدف ورکړي. دا چې د شارجې لوبغالي پر 20 ځای 150 منډې جوړول ګرانې دي، خو افغان توپوهونکو لږ تر لږه 155 منډې جوړې کړې. افغانستان ته په دویمه پاڼۍ کې تیزو توپ اچوونکو په توپ اچونه کې چټک پیل ورکړ. نوین الحق او فضل حق فاروقي په پیل کې 3 لوبغاړي وسوځول. د دې ترڅنګ عظمت الله عمرزي بیا په منځنیو اورونو کې په شلوریز فارمټ کې د خپل لوبیز ژوند غوره توپ اچونه وکړه او په 4 اورونو کې د 9 منډو په ورکولو 4 وکټې واخیستې. د افغانستان لپاره عمرزي 4، نوین الحق 3، فاروقي، راشد او ننګیال یو وکټ واخیسته. ایرلنډ په دومره سخت 20 ځای د منډو جوړولو جوګه نه و او نه هم افغان لوبغاړو پرېښود چې منډې له 100 واړوي. په ټوله کې په وروستۍ لوبه کې د افغانستان توپوهنه، توپ اچونه او ډګر ساتنه د پام وړ وه. د افغانستان لپاره په دې لوبلړۍ کې تر ټولو ښه خبر د لوبډل مشر راشد خان بیرته راستنېدل او بیا ښه ځلېدل و. راشد خان په خپل پخواني سټایل لا ګرځېدو سره ځینې هغه باورونه غلط ثابت کړل چې ګواکې له عملیات او دمې وروسته به ونه شي کړی بیا هغه ډول لوبه وکړي چې تمه یې کېږي. نوموړی د لوبلړۍ غوره لوبغاړی هم وټاکل شو. په همدې حال کې ایرلنډ ته په ماتې ورکولو سره د افغانستان د ټولو فارمټونو لوبې تر همدې ځایه وې. له دې وروسته به لوبغاړي د سږ کال شلوریز نړیوال جام لپاره چمتو کېږي.